او ښه راغلاست ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د زیر نیوز څلرویشت خبري ټولګې ته مو هرکلی وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د غبرګولې 18مه نیټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د جون له 8مې سره سمون خوري. زه شبنم وزیري یم او له زیر نیوز څلرویشت څخه تاسو ته د هیواد او نړۍ وروستي او مهم خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. کورني خبرونه، اوبه، کډوال او ټکنالوژي. کابل د تندې په څپو کې د وچکالۍ ښامار خوله پرانیستې. د میرسي ګروپس په نوم یوې نړیوالې موسسې زړه بوږنونکی خبرداری ورکړی. د افغانستان پلازمینه کابل د اوبو له شدید کمښت سره لاس او ګریوان ده. که د اوسني حالت په بدلولو کې چټک ګامونه پورته نشي، تر 2030 کال پورې به کابل د بشپړې وچکالۍ ښکار شي. دا داسې ده لکه د وچکالۍ ښامار چې خپله خوله پرانیستې وي. راپورونه وایي چې په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو سطحه 10 متره راټیټه شوې ده. د ښار ګڼې ژورې څاګانې وچې شوې او تر دې بده خو دا چې نږدې 80 سلنه پاتې اوبه د څښاک لپاره مناسبې نه دي. ککړتیا یې بیخي زیاته ده. د میرسي ګروپس په وینا د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته د نړیوالو مرستو درېدو دا ستونزه لا پسې پیچلې کړې ده. سازمان خبرداری ورکوي چې د چټکو اقداماتو پرته به د پاکو اوبو بیا ژوندي کول ناممکن شي. په رښتیا هم اوبه راغلي خو د پیرلو یې وس نشته متل دلته ښه ورباندې راځي، ځکه اوبه کوي هم د څښاک وړ نه دي. د کډوالو کړاو مرستې دې نه سیاسي کیږي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر په کلکه ټینګار کړی چې بشري مرستې باید له هر ډول سیاسي اغیزو پاکې وي او یوازې مستحقو خلکو ته ورسیږي. لکه څنګه چې وایي مرستې باید د اړتیا وړ کسانو ته ورسیږي، نه د سیاست قرباني شي. نوموړي له نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتي چې له بیرته راستنېدونکو افغانانو سره د سرپناه او نورو اړینو بشري مرستو په برابرولو کې فعاله برخه واخلي. مولوي عبدالکبیر همداراز له کوربه هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره په زغم او انساني ډول چلند وکړي. هغه له افغان ولس او حکومتي چارواکو هم وغوښتل چې د اختر په مبارکو ورځو کې له راستنېدونکو کډوالو سره خواخوږي وښیي او د دوی په خوښیو او غمونو کې شریک شي. ډیجیټلي همکاري. افغانستان په نړیوال فورم کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ملا محمد حنیف حمزه د اسلامي امارت په استازیتوب په روسیه کې جوړ شوي نړیوال ډیجیټلي فورم کې ګډون وکړ. د 2 ورځنی فورم د ډیجیټلي همکارۍ لپاره یوه مهمه نړیواله غونډه بلل کیږي. ښاغلي حمزه په دې غونډه کې د هیواد په کچه د ټکنالوژۍ په برخه کې پر پرمختګونو او یو شمیر ننګونو خبرې وکړې. دا ګډون ښیي چې افغانستان هم غواړي د نړۍ له پرمختللې ټکنالوژۍ سره ګام په ګام ولاړ شي. پکتیکا کې د ماین چاودنه. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د یوې مرمۍ چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي. دا پیښه تېره ورځ د حسین خیلو په سیمه کې شوې ده. امنیتي چارواکي وایي وژل شوی ماشوم 12 کلن و او نور ټول ټپیان هم ماشومان دي. د ډول چاودنې تر ډیره د پخوانیو جګړو پاتې شونې دي چې وخت نه وخت د بېګناه خلکو ژوند اخلي. چارواکو له خلکو غوښتي چې له مشکوکو توکو سره له هر ډول لوبې ډډه وکړي او د موندلو په صورت کې سمدستي امنیتي ادارو ته خبر ورکړي تر څو د نورو پیښو مخه ونیول شي. دا د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام غواړي. ترکیه کې افغان کډوال د ژوندي پاتې کېدو په لاره. د CNN ترکی برخې خبر ورکړی چې د چاناقله ښار سواحلو ته نږدې 18 افغان کډوال نیول شوي دي. په دې نیول شویو کډوالو کې 6 ماشومان هم شامل دي. د ترکیې ساحلي ګارډ ویلي چې دغه 18 ناقانونه افغان کډوال له پلټنو وروسته د کډوالو د منلو او لیږد مرکز ته استول شوي دي. دا پیښه یو ځل بیا د هغو افغانانو کړاوونه په ډاګه کوي چې د ښه ژوند په هیله په ناقانونه ډول نورو هیوادونو ته سفر کوي او ډیری وخت یې برخلیک نامعلوم وي. د دوی سفر د ژوندي پاتې کېدو په لاره کې یو ناپېژاند مزل دی.
جوزجان کې د قربانۍ غوښې د جوزجان ولایت له پیښو سره د مبارزې چمتووالي ریاست په شبرغان ښار کې 150 اړمنو کورنیو ته د قربانۍ غوښې وویشلې. دا مرسته د یاد ریاست په هڅو او د مرستندویه موسسو په ملاتړ ترسره شوه چې هرې کورنۍ ته 15 کیلو غوښه ورکړل شوه. دا اقدام د اختر په ورځو کې د بېوزلو خلکو سره د خوښیو شریکولو او د هغوی د اړتیاو پوره کولو په موخه ترسره شوه. نړیوال خبرونه، جګړې، سیاستونه او کړاوونه. اوس به موږ همکار عزیر صفی د نړۍ له وروستیو او مهمو پیښو خبر کړي. دا وطن دی زموږ روح او تن، زړه کې مو دی سمسور د ښکلی ګلشن. دا وطن دی زموږ روح او تن، زړه کې مو دی سمسور د ښکلی ګلشن. مننه شبنم چې د هیواد له وروستیو پیښو مو خبر کړو. اوس هم څو نړیوال خبرونه. غزه کې د ژوند کړاوونه، د اوښکو سیند د غم لمن. غزه هغه ځای چې د نړۍ سترګې پرې پټې دي. اوس شاوخوا 350,000 جنګ ځپلي فلسطینیان د مرګونو ناروغیو سره مخ دي. هره ورځ د دوی د ژوند هره ساه په کړاو او درد اخیستل کیږي. روغتیايي سیستم چې یو وخت د دوی هیله وه، اوس د بشپړ ړنګېدو په حال کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان په ژړا غږ کوي چې د مرګ او ناروغۍ سیوری ورځ تر بلې پراخیږي او اسرائیلي رژیم تورنوي چې په قصدي توګه د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. اسرائیل بیا هم د دې خلکو روغتیايي خدمات په نښه کوي او د فلسطینیانو د ژوند هیلې وژني. د غزې په جنوبي برخه کې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ او لږو مرستو په تمه دي، خو پر دوی بریدونه کیږي، ژغورونکي لاسونه یې ماتیږي او هیلې په وینو بدلیږي. اختر چې یو وخت هلته د مینې او خوښۍ نښان و، اوس په دې خاوره کې د ماتم، غم او بېوزلۍ په ورځ بدل شوی. د زرګونو هغو کورنیو لپاره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي، دا ورځ د زړه ټوټه کېدو، د بوږنوونکو یادونو او د نه ختمېدونکي غم نښه ګرځېدلې. د اوښکو سیند د غم لمن په دې سیمه کې د روان وضعیت بیانیې دي. بلخوا په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو تازه بریدونه، په وینو رنګ کړل شوی دسترخوان. د غزې په سویلي برخه کې د مرستو ترلاسه کولو پر مهال د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 100 زیات ټپیان شوي دي. دا پیښه د هغو مرستو پر ځایونه شوي چې وږو خلکو ته خواړه پکې ویشل کېدل. د غزې د بشري مرستو بنسټ ویلي له پرون راهیسې مرستې نه وې ویشلې، خو نن بیا 2 ځایونه بیرته پرانیزي. بل لور ته د غزې په شمال کې د جبالیه البلد په سیمه کې د اسرائیلو په هوایي برید کې 8 نور فلسطینیان وژل شوي دي. روغتیايي سرچینې وایي یوازې د وروستیو بریدونو په ترڅ کې د غزې په مختلفو سیمو کې 21 تنه وژل شوي دي. دا بریدونه د خبرو اترو په حساس وخت کې د غزې وضعیت نور هم پیچلی کوي. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د انسانانو وینه ډیره ارزانه شوې ده. شنونکي وایي د امنیت شورا د اوربند د پریکړه لیک په ویټو کولو سره امریکا د دې خونړۍ جګړې د دوام لامل وګرځېدله. مسکو ته نږدې اوکراین بریدونه کړي. د اوکراین ډرون بریدونو نن سهار د مسکو نږدې 2 لوی هوایي بریدونه موقتي بند کړي دي. د مسکو ښاروال سرګي سوبانین ویل چې د روسي دفاعي ځواکونو د برید پر مهال 9 نور اوکرایني ډرونونه نشان کړي، کوم چې د ښار پر لور روان وو. ورته مهال اوکرایني ډرون د توله سیمې په ازود کیمیاوي فابریکه کې اور لګېدنه رامنځته کړه چې 2 کسان یې ټپیان کړل. سره له دې چې ونوکو او دومودیدو هوایي ډګرونه له تازه بریدونو خوندي پاتې شول، خو تېره اونۍ اوکراین د روسیې 4 مهم پوځي هوایي مرکزونه په نښه کړل چې نږدې 40 جنګي الوتکې یې له منځه یوړې. روسیه او اوکراین د جګړې د شدت په حال کې دي، خو بیا هم دواړو هیوادونو د سولې خبرو لپاره هڅې هم پیل کړي دي. خو دایمي سوله او آرامي یوازې د خبرو اترو او تفاهم له لارې ممکن ده. ایلن ماسک او ډونالډ ټرمپ ښکر په ښکر د 2 لیونو جګړه. د واشنگټن پوسټ د یو راپور له مخې د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بینسټ او د ټیکنالوژي پانګوال ایلن ماسک چې تر دې وروستیو د حکومت د موثریت ریاست مشري کوله، د اپریل په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې فزیکي شخړه کړې ده. د ټرمپ نږدې سلاکر سټیفن بانون په وینا ماسک د سخت چلند، سیاسي ناپوهۍ او ایډیالوژیک اختلاف له امله له لوړو دولتي چارواکو او تر دې چې له ولسمشر ټرمپ سره هم توندې لفظي شخړې کړې دي. د اپریل په میاشت کې د مالیې ادارې د سرپرست مشر پر ټاکنه اختلاف دومره توند شو چې دواړو ماسک او بینسټ له لفظي شخړې وروسته لاس او ګریوان ته ولاړل. ویل کېږي چې ماسک پر بینسټ اوږه ووهله او بینسټ پرې ګزار وکړ. نوموړی یې یو غټ دروغجن وباله چې ولسمشر ټرمپ وروسته وویل دا کار نور د زغملو نه دی. د جون پر 5 ماسک او ټرمپ پر ټولنیزو شبکو توندې خبرې تبادله کړې. ماسک ادعا وکړه که د ده ملاتړ نه وی ټرمپ به ټاکنې نه وي ګټلې. هغه د ټرمپ پر سیاستونو نیوکه وکړه، تر
دې چې د هغه د استیضاح غوښتنه یې هم وکړه او وی ویل چې د 2025 دویمه نیمایي کې به امریکا له شدید اقتصادي رکود سره مخ شي. بلخوا بیا ټرمپ ویل ماسک له خپل مسؤلیتونو اوښتی او هغه بیخي لیونی شوی. نوموړي ګواښ وکړ چې د ماسک له شرکتونو په ځانګړي ډول سپیس ایکس سره به ټول دولتي قراردادونه لغوه کړي. دا پیښه ښیي چې د سیاست په ډګر کې د دوه لیونو جګړه د یو عاقل انسان نصیحت ته اړتیا ده. او وروستی خبر دا چې ډونالډ ټرمپ کالیفورنیا ته ملي ګارډ استوي. لاس مات کړي ملت مه ماتوئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې کالیفورنیا ایالت ته به 2000 تنه د ملي ګارډ سرتیري واستوي. نوموړي دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د لاس انجلس په ښار کې د فدرالي ادارو ځواکونو د ناقانونه کډوالو د نیولو پر ضد له لاریون کوونکو سره ونښتل. یا د ځواکونو د لاریون کوونکو د قابو کولو لپاره ربړي مرمۍ او اوښکې بهونکي ګاز وکارول. کالیفورنیا هغه ایالت ده چیرته چې ناقانونه کډوال تر ډیره خوندي وي. بهرني خبرونه همدومره و. له ملتیا مو مننه. سمسور دخول الشن دا وطن دی زمان روح و تن زرکی مو دی سمسور دخول الشن. سپورټي خبرونه د میدانونو جنگ. له اوزایر سفینه په مننه چې تاسې د نړۍ له وروستیو مهمو پیښو خبر کړئ. اوس هم ځو د سپورټ ډګر ته. د اختر په شپو ورځو کې د ځوانانو ترمنځ تفریحي سیالۍ په اختر کې خندا د زړه رڼا. د 24 ترمنځ د لاس کشتي سیالۍ د ملي او محلي لوبو د مدیریت او د کاپیسا ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت په همکارۍ د حصې اول کوهستان په ولسوالۍ کې ترسره شوې. په دې سیالیو کې مرید احمد، یاسر او راسخ په ترتیب سره لومړی، دوهم او دریم مقامونه خپل کړل. دا ډول سیالۍ د ځوانانو ترمنځ د روحیې لوړولو او د اختر د خوښیو په زیاتولو کې مهم رول لري. لکه څنګه چې وایي په اختر کې خندا د زړه رڼا. د افغانستان د فوټسال لیګ 4م پړاو په کابل کې ترسره شو. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په روان فصل کې زیتون او ظاهر اسد لوبډلو زړه راښکونکې بریاوې خپلې کړې. دا سیالۍ د هیواد په کچه د فوټسال لوبې د ودې لپاره خورا مهمې دي او د ځوانانو لپاره ښه فرصتونه برابروي. د فوټبال تاریخي مخامخ کېدنه رونالډو او یامال د اروپا ملتونو لیګ پایلوبه کې ټاکل شوې. نن د اروپا ملتونو لیګ پایلوبه کې پرتګال اسپانیا سره لوبه کوي. د لومړی ځل دی چې د فوټبال دوه لوی نومونه کریسټیان رونالډو او لامین یامال به د فوټبال په مهمه لوبه کې له یو بل سره مخ شي. دا یوه تاریخي لوبه ده چې د نړۍ د فوټبال ډېر مینوال یې انتظار باسي. نننۍ خبري خپرونه همدومره وه. تاسو کولی شئ زموږ خپرونې په فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخواني ټویټر او یوټیوب کې تعقیب کړئ. زموږ ادرس زیر نیوز 24 دی. تر سبانۍ خپرونې د الله پامان. دا وطن دی زمون روح و تن زرکی مو دی سمسور دخول الشن.